السلام علیکم لیدونکو هیله ده چې ښه روغ جوړ اوسئ. د ایډسنس آیډنټیټي ویریفیکیشن په اړه باندې به خبره کوم. کله چې تازه چینل مانیټایز کړئ او تاسو خپل چینل ته راشئ نو مانیټایزیشن ټیب کې به تاسو داسې ګورئ چې کمپلیټ ان ایډسنس ایکشن بټن به وي تاسو دپاره چې کله په دې باندې تاسو کلیک کړئ نو تاسو به یوسئ سیده ستاسو ایډسنس اکاونټ ته. ایډسنس اکاونټ کې تاسو باید پیمنټس ته ورشئ. پیمنټس کې چې دی که تاسو وګورئ پیمنټ انفو باندې که کلیک کړئ نو دلته دغه پیج کې تاسو ته بیا یو ایکشن بټن وي په کوم کې چې ویریفای نو لیکل شوی نو دا ایکشن بټن ده. که د ویریفای نو باندې موږ کلیک کړو دا موږ وړي زمونږ آیډنټیټي ویریفیکیشن ته. آیډنټیټي ویریفیکیشن تاسو په څه باندې کولی شئ؟ په ډرایور لایسنس باندې کولی شئ، په نیشنل آیډنټیټي کارډ یې کولی شئ او په پاسپورټ یې کولی شئ. په پاکستان کې چې دی دغه دریو څیزونو باندې ښایي نورو ملکونو ته چې دی نورې اپشنې وي خو د پاکستان لپاره په ایډسنس کې صرف دغه درې اپشنې دي: ډرایور لایسنس دی، نیشنل آیډنټیټي کارډ دی او پاسپورټ دی. بیګن ویریفیکیشن باندې کلیک کوو. کله چې په دې باندې کلیک کوئ نو تاسو نه ستاسې لیګل نیم غواړي. په یاد ولرئ دې کې به تاسو هغه نیم ورکوئ کوم چې ستاسې په کارډ باندې لیکل شوی، یعنې عین همقسې به تاسو خپل نوم لیکئ کوم چې ستاسو په کارډ باندې. که تاسو کارډ انتخابوئ هر څه دلته ګوره څلورې اپشنې دي. ریزیډنس پرمیټ زه انتخابوم ځکه چې زه په ماجر کارډ باندې دا اپلای کوم، پی او آر کارډ باندې. نو ما ریزیډنس پرمیټ انتخاب کو. نو خپل د کارډ فرنٹ سایډ به اول راوالی، فرنٹ آی ډي اپلوډ شوه. نو اوس یې بیک آی ډي راغلی، د آی ډي وروستی مخ هغه هم راخلو. یاد ولرئ دا زه په پی او آر کارډ باندې لګیا یم ښه، په ماجر کارډ باندې. دغه اپشن ته هم فکر وکړئ که ستاسو د کارډ چېرته څلور واړه کارنرز پوره نه ښکاري نو تاسو ته وایي چې دا باید تاسو ری اپلوډ کړئ او څلور واړه کارنرز ښکاره شي. یعنې تاسو که خپل کارډ سکین کوئ مکمل په قونج باندې کارډ مه کراپ کوئ، لږه حصه ورپسې پرېږدئ چې د کارډ څلور واړه قونجه ښکاره شي. دا تصویر ما ایډیټ کو، بیا یې راخلم بیک اف آی ډي، دا هم اپلوډ شو. نیکسټ وهمه. د دې نه وروسته مرحله چې ده تاسو نه ستاسې ایډرس غواړي نو ایډرس فل کوئ چې د کوم ځای یاستئ هغه ایډرس باید تاسې فل کوئ. سیټي درنه غواړي چې کوم ښار کې اوسېږئ او د هغې ښار پوسټل کوډ درنه غواړي. په دې کې تاسو کولی شئ هغه ایډرس ولیکئ چې کوم ستاسې په دې کارډ کې ایډ دی، یا هم کولی شئ د هغې نه بغیر هم کوم ایډرس ولیکئ. ایډرس ما ټول فل کو، په دې خاطر باندې زه بلر کوم چې ښه خبره نه ده. څه وایي ناټ ایوری ون هو فالوز یو از یور فرینډ که نه. نو دا اصول د یوټیوب چې تاسې به هغه ځایونه بلر کوئ کوم نه چې تاسو ته خطر پېښېدلی شي. نو په دې خاطر باندې زه دا ځینې ځایونه بلر کوم. کله چې دا فل شي تاسو به سیده په څه باندې کلیک کوئ؟ په سبمیټ باندې. په یاد ولرئ چې همدغه طریقه ده د اپلای کولو. ما اوس په ماجر کارډ باندې وکړه، په پی او آر کارډ باندې تاسو کولی شئ په شناختي کارډ باندې هم وکړئ. نو که تاسو وګورئ ما ته یو اپشن راغی په دې کې لیکئ چې ویریفیکیشن کوډ ناټ بي کمپلیټډ او د دې فیلر ریزن چې دی دا کوم ډاکومنټ چې تاسو اپلوډ کړی دا قبول وړ کارډ نه دی کوم باندې چې تاسو کولی شئ خپل آیډنټیټي ویریفای کړئ. لاندې بیا اپشن ورکړئ چې دغه اکسپټډ دي، د منلو وړ دي. نو بدبختانه چې په ماجر کارډ باندې ما اپلای وکړه نو زما ایډسنس آیډنټیټي ویریفای نه شو. دویم ځل ما کوشش وکړ چې زه به خپل افغانۍ تذکره باندې اپلای وکړم، کوم چې د افغانستان خپله تذکره ده الکترونیک. نو ما په هغې سمارټ کارډ باندې د افغانستان په خپل سمارټ کارډ تذکره باندې اپلای شروع کړه او دې ورته چون هغه نیشنل آیډنټیټي کارډ دی نو ما نیشنل آیډنټیټي کارډ انتخاب کو او دواړه بیک فرنٹ اپلوډ کوم. آی ډي فرنٹ او د آی ډي بیک.
نیکسټ باندې کلیک کوم او هغه اډرس چې کوم مخکې ورکوم او دا سبمیټ کوم. نو دا ځلې ما د ویریفیکیشن ان پروګرس راغی. تاسو چې د سم اپلای وکړئ نو تاسو ته به دا راشي په شناختی کارت باندې مو کې دا به درته راځي او تاسو وروسته د ویریفیکیشن لپاره ایمیل راځي. خو بدبختانه چې څو منټونه لا تېر نه و چې ما ته بیا یو ایمیل راغی چې ستاسې ویریفیکیشن قبول نشو او په دې کې ما ته لیکلي چې ته باید یو آیډنټیټي خپله ویریفای کړي. نو زه بیا راغلم او بیا مې اپلای وکړه. دا ځل مې دوباره په ماجر کارت باندې وکړه خو دې ورته مې دا نیشنل آیډنټیټي انتخاب کوم. مخکې مې دا په پرمیټ کې ور اچولی ریزیډنس پرمیټ کې. خو دې ورته مې دا څه وکړه دا مې په نیشنل آیډنټیټي کارت کې انتخاب کوم. ښایي دا د پاکستان په نیشنل آیډنټیټي کارت کې ولی او بیا مې په اپلای وکړه. نو دا ځل چې دا ځل کارت واخیستو پروګرس ته خبره لاړه. خو بدبختانه چې دا ځل هم قبول نشو او همغه تکراري ایمیل ما ته راغی چې ته باید څه وکړې خپله آیډنټیټي ویریفای کړې. د هغې نه وروسته بیا ما د خپل یو ګاونډي پاکستاني شناختی کارت راواخیستو په هغې باندې همدغه طریقه چې تاسو ته ما وښودل په همدغه طریقه باندې تاسو خپل آیډنټیټي ویریفای کولی شئ. سمپلي به تاسو همدغه طریقه ټوله وکړئ خو د ماجر کارت تذکرې او افغاني پاسپورټ په ځای باندې به تاسو څه کوئ یو پاکستاني شناختی کارت به بیک او فرنٹ سکین کړئ او په هغې باندې به چې دی خپل ایډسنس اکاونټ ویریفای کولی شئ. نو ښایي په دې خاطر باندې هم دا نه ویریفای کېدو چې ما هلته په ایډسنس کې کنټري چې دا پاکستان انتخاب کړې ده نو ځکه چې دی نو آیډنټیټي کارت بیا افغانۍ کله مني یا پاسپورټ افغانۍ کله مني نو په دې خاطر باندې چې زما اکاونټ ویریفای نه شو نو بیا زه مجبوره شوم چې یو شناختی کارت باندې ویریفای کړم. نو دا هم د ویریفای کولو د ایډسنس د ویریفای کولو یو طریقه وه چې تاسو به خوښه شوي او درته به ګټور تمامه شوي. نو د نورو ملګرو سره هم دا ویډیوګانې شریکې خبرې کوي چې تاسو ته ستاسې په خپله ژبه باندې د پیسو ګټلو لارې چارې د یوټیوب نه د ګټې لارې چارې ښیم. نو هیله ده چې ګټور به درته تمامېږي. تر بلې ویډیو پورې الله سپارم د خدای پاک.